نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنین نبی دے داغه رست دنیا ته بل نوې نبی نشی راتللې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنین نبی دے داغه رست بل چاته نبوت نشی ملاوي دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنین نبی دے داغه رست دنیا کې بل نوې نبی نشی پیدا کېدلې. محترمو الله دی وکي د عقیدې د غدری تعبیرات د تاسو ذهن کې راشي. ځکه محترمو کله د فیسبوک په ذریعے سره کله د واتس اپ په ذریعے سره کله د میډیا په بل میدان کې بستاسو د یو قادیانی سره بحث راځي. کله به د قادیانیانو د متاثر خلکو سره د تاسو بحث راځي. تاسو نه تبوس کوي تاسو وايي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنین نبی دی. تاسو ورته یاو بالکل اخرنین نبی دی. تا نه بدویم طرف طبيعت تبوس وکي سیدنا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هم ژوندې منی. تب ورته یاو سیدنا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هم ژوندې دی. الله ژوندې اسمانونو ته اوچت کړي دی. د قیامت نمخ کې به دنیا ته واپس راځي. بیا به تاسو وایي یو طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنین نبی دی داغه نرست بل نبی دنیا ته ناراضي. بل طرف ته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندې دی هغه به مرضی. یار ستا په دغه دوه عقیدو کې تضاد دی. ستا دغه دوه عقیدې د یو بل سره ټکراو لري. محترم کله چې در باندې اعتراض وکي غبراويږي ما هر باطل هر کفر چې در باندې کله اعتراض وکي پوره په جرأت سره ورته جواب ورکا. کتا تر جواب طریقه نه درځي بیا ال تخبل کمزوري هغه وګڼه دغه خبره باندې ځان پوه کا. یقینا مخبل مذهب مطالعه کړي نه دی ما خپل دین مطالعه کړي نه دی. د دې وجې نه ما تر خپل مذهب عقیده پته نشته ری. بیا راځ خپل علماء کرامو ته کېنا ان شاء الله العزیز هغه تاسو ته جواب درکې. محترمو د دې خبرې یقین وساتئ. دنیا کې میاندو تر وسه پورې هغه بچی ندی راوړي چې دلایل په دنیا کې د علماء دیوبند بچو مخې تراشي. میاندو تر وسه پورې الحمدلله هغه بچی ندی راوړي چې دلایل په میدان کې د علماء دیوبند بچو سره بحث وکي. تر وسه ندی راوړي او د قیامت د سبا پورې به رام نوړي ان شاء الله العزیز. کله در باندې اعتراض کې یو طرف ته نبی علیہ السلام اخرنین نبی دی بل طرف ته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام به هم راځي. ورته بالکل زما دواړه عقیدې دي دواړه عقیدې می صحیح هم دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنین نبی دی ورته زما د عقیدې درې تعبیرات علماء اسلام کړي دي. نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنین نبی دی داغه نرست دنیا ته بل نوې نبی نشی راتللې. تبوس ورنه وکا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نوې نبی دی که زوړ نبی دی. دی به تاسو جواب در کې زوړ نبی دی. ورته زمونږ عقیده ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنین نبی دی داغه نرست بل چاته نبوت نشي ملاوي دی. ورته عیسی علیہ السلام ته د نبی علیہ السلام نرست نبوت ملاو شوی دی که مخ کې ملاو شوی دی. دی به تاسو مخ کې ملاو شوی دی. ورته نمبر 3 زما د عقیده تعبیر دی نبی علیہ السلام اخرنین نبی دی داغه نرست بل نبی نشي پیدا کېدلې. ورته عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام نرست پیدا شوی دی که مخ کې پیدا شوی دی. دی بتاته وي مخ کې پیدا شوی دی. ورته بیا د اعتراض باطل دی اعتراض دی بے زید دی. وراشر دغه علماء مخ ته کېنا راشر دغه طلباو دغه مدرسو والا دغه ټاټ او چټیانو والا مخ ته کېنا ان شاء الله العزیز جهالت به ختم شي. بیا اعتراض نه کوي. او محترمو زمونږ دغه عقیده د قران مجید د سل آیاتونو د 210 احادیث متواترون ثابت دا. او امام الاثر مولانا نور شاه کشمیری نور الله مرکزه لیکي صحابه کرامو د ټولو اولنۍ اجماع په دې مسله باندې شوی دا. او محترمو دغه مسله د اسلام اساس دی د اسلام بنیاد دی. د مسلې حساسیت د مسلې اهمیت مونږ ته پاول دور کې صحابه کرامو په خپل عملی ژوند سره راخولې دی. د مسلې حساسیت د مسلې اهمیت رست دور کې علماء دیوبند را تراخولې دی په خپل قربانو سره راخولې دی. اول دور کې کړه مسلې حساسیت ګوري بیا لاړ چې جنگي امامه مطالعه کا. جنگي امامه کې د مسلمه کذاب خلاف 1200 صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د شهادت جامون نوشللا امت ته مسله ور خودلا. ول کله کې رسول الله د ناموس مسله راځي ها کله د رسول الله د ناموس مسله راځي 1200 صحابه کرامو هغه وینه ور کړی دا د شهادت جامون
नोश करे दे उम्मत ते मसला वर खोले दा बिल कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नामोस मसला राशि अलत जान पेश कवलवी अलत विलवर कवली अलत कुर्बानी वर कवली 1200 सहाबा किरामो तासु त बखबल अमल सर मसला दर खोदला द क़यामत द सबा पूरी मुसलमानानु ते अकीदा वर खोदला बिल हां द जान नजराना पेश के खुद रसूलुल्लाह प नामोस द कमजोरी मुजाहरा मकवा मसले हसासियत सहाबा किराम राखोल दे लाडशाह हजरत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी अल खज़रजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान कज़ाब रहू दो वर्तवे अतशहदु ऐतग वही वर्के अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह से मुहम्मद अल्लाह रसूल दे अगरती नाम से गवाही वर्कोम मुसलमान कज़ाब और तबियावई अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह ऐतर दे खबरिम गवाही वर्के से ज़द अल्लाह रसूलियम देवती अना असम ला असमाउ ज़कुनियम नावरमा दे दोबारा तबोस गई दे दक्क जवाब वर गई अगर ब्या तबोस गई देम दक्क जवाब वर गई अगर शोरो शो यो अंदाम वर न कट गई कल वक कट गई कल पोज कट गई कल शुंडी कट गई कल खप कट गई कल लाश कट गई बदन टुकड़े टुकड़े शो लेकिन द अगर साहबी जवाब हम अखो तर दे पूरे बदन टुकड़े टुकड़े शो द शहादत जामे नोश को उम्मत ते मसलवर रुखो दला बिल्कुल बदन टुकड़े टुकड़े कीगी टुकड़े टुकड़े दिशी खुद रसूलुल्लाह नामूस बांधी रकम जोरी मुजाहरा मकवा मोहतरम मसले हसासियत मुमता अबू मुस्लिम खौलानी अब्दुल्लाह इब्न सऊब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राखई आगे तास्वदान सी खतरनाक और बल्को अगर और ते वरा चई दे और तक कबलई लेकिन द खत्म नबूवत पर मौजू बांधी द नामूस रिसालत पर उन्वान बांधी रकम जोरी मुजाहरा न कई द उम्मत जवानान होता अब्दुल्लाह इब्न सऊब गजवान अबू मुस्लिम खौलानी सबक वर कई और उम्मत जवानानो के कलद रसूलुल्लाह द खत्म नबूवत खबर राजी के कलद नामूस रिसालत खबर राजी बे और तवर तक दे यो तरफ त और सर जंगी दल दी और तवर तक दे बल तरफ त नबी अलैहि सलाम प नामूस कमजोरी खबर कबलवी त कमजोरी मुजाहरा कबलवी बे और कबूल का त और स्वजेदल कबूल का त और लंबे कबूल का खुद रसूलुल्लाह प नामूस बांधी रे कमजोरी मुजाहरा मकवी और मोहतरम हो द मसले हसासियत रुस्त दौर के मौलमाए देवबंद मुमतरा खोल दे अगर ज़माना वा बदे वतन के कादियानी तक काफिर विल जुर्म हो इमाम शरीयत सईद अताउल्लाह शाह बुखारी से रहमहुल्लाह जे बजे बांधे लगिया दे द कादियानी द कुफर नारे लगई उम्मत द दगा कुफर ना द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दगा दुश्मनान उन खबरई अदालत यवजल रहू उखदो वर्तवी शाह जी द कादियानी द कुफर नारे जे बजे तलगे इमाम शरीयत जवाब और को और हाँ हाँ मैंने कहा है और जब तक जिंदा रहो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौक चौराहे पर कादियानियत के कुफर को बयान करता रहूँगा अगर जिंदा नहीं रहा तो मेरे कब्र पर आओ कब्र पर खड़े होकर पूछो इंशाअल्लाह मेरे कब्र का जर्रा जर्रा पुकार पुकार कर जवाब देगा कि कादियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है।